غسل واجبېږي او که فرض کېږي. ګوره دا مسله یاد ساتئ که نه چې غسل په انسان باندې فرض کېږي. ښه غسل که تاسو په دې کتابونو کې چېرته ولیدل یا چېرته واورېدل که نه چې غسل واجب شول، نو د واجبو نه مراد څه فرض یې. ښه یا خصوصا په دې کتابونو کې دا مسله په واجبو سره اکثر زیاته لیکلي چې دا پلانکې کار چا وکړلو نو په ده سره غسل څه شول واجب شول، نو دغې واجبو نه مراد څه فرض یې. ښه که امام سره په مانځه کې شریک کېدو کې هغه په رکوع کې وي او ترالی یا ودرېدې او نیت دې وتړو الله اکبر دې وکړو او امام راپورته شو د رکوع نه، نو آیا ستا رکعت وشو که نه؟ نو رکعت یې نه دی شوی. ښه که د امام سره تاسو شریک شولی او امام په رکوع کې دی ترالی، تاسو ته ما طریقه ښولې وه، هغه ته غلطي مې ده پکې هم ښولې وه، نو ترالی او الله اکبر دې وکړلو، لږ قیام به کول غواړي چې څومره چې یو پیره پکې سبحان الله یا الله اکبر ویلې کېږي، او ته الله اکبر کړلو لږ ودرېدې معمولي دغه یو الله اکبر په مقدار باندې او امام راپورته شو، نو ستا رکعت نه دی شوی، دا رکعت به راګرځي. ښه